له حضرت علی رضی الله عنه نه یو کس د دنیا د اهمیت او ارزښت په اړه پوښتنه وکړه چې دا دنیا یعنی څه. علی رضی الله عنه ورته په ځواب کې وویل چې د هغه ځای د هغه مکان په اړه به څه تعریف څه توصیف درته کوم چې پیل یې په ژړا او درد سره وي، انجام یې فنا کیدونکی وي، د حلالو یې حساب او کتاب یو د حرامو یې عذاب وي، مګر هغه کسانو پکې نجات وموند چې د دغه دنیا له شر او فتنې څخه ځان په امن کې وساته، او هغه چا پکې د تل لپاره ځان ورک کړ چې په دغه شر او فتنه کې مبتلا شول. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې په زمانه باندې قسم کوي او فرمایي چې زما د قسم په زمانه وي چې انسان په تاوان کې دی، مګر هغه کسانو چې ایمان یې راوړ، نیک اعمال یې ترسره کړل او یو بل ته په حق او صبر باندې توصیه وکړله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.